بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. دغه نه مخکې آیتونو کې الله جل جلاله د توحید بیان وکړو، د یهودو د پوره او درنګې د نجران د علاقې نه چې کوم نصارا ارغلي وو هغې ته د توحید بیان وکړو. بیا توحید نه منل، نبی علیه السلام باندې ایمان نه رړل، د الله جل جلاله د احکاماتو نه اعراض کول، د هغې دپاره څه شی مانع وو؟ نو محبت ته نساء د بنین، مال او دولتونه وغیره وغیره د ای بیان هم وشو. د متقیونو الله پاک مقام هم بیان که او هغې صفات هم الله بیان که، د هغې اعمال هم الله بیان کړل. دغه آیت کریمه کې بیا الله جل جلاله توحید طرف ته عود کوي چې د الله جل جلاله وحدانیت، چې الله پاک یک کی او ذات ته د هغې سره څوک شریک نشته ده. د دې خبرې الله جل جلاله په خپله هم ګویي کوي، ملائکې هم کوي، انبیای کوي، اولوالعلم انبیاء کرام هم نه مراد دي او مؤمنین، دغه ټول د دغې ګویي کوي چې الله پاک یک کی او ذات ته. نو اول الله جل جلاله حدیث شریف کې درومي چې ارواح پیدا کړل، د بدنونو د پیدا کو یو جسد ده، لکه د موږ دغه کوم ظاهري ډنچا ده دغه اجساد دي، او اندر چې کوم الله شای پکې کړه ده چې د هغې په ذریعې سره دغه بدن حرکت کوي، هغه ته روح ویل شي. نو د دغې جسدونو د بدنونو د پیدا کولو نه 4000 سال مخکې الله پاک ارواح پیدا کړي دي، او بیا د هغې نه بعد الله پاک یا د ارواح بدنونه یا پیدا هم نه دي، اچېدلې هم نه دي، رزقونه الله ورته پیدا کړله. د دغې څومره رزق چې ده، که هغه انسانون وو که هغه حیوانات وو، رزق الله پیدا کړی ده. بیا الله جل جلاله اجساد پیدا کړي، خو د دغې د اجسادو پیدا کېدلو نه مخکې الله پاک د دغې توحید ګویي کړی دو چې الله جل جلاله د خپل ځون سره کړي، یک یو ذات ته، د هغه سره څوک شریک نشته ده. او د دغې آیت کریمه فضیلت، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا تقریبا 2 کرشه آیت ته. حدیث شریف کې درومي نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي، دغه حدیث تفسیر مظهری نقل کړه، تفسیر ابن کثیر هم نقل کړه، نور هم دیگر تفاسیر چې کسه هغې دا نقل کړه دغه روایت، چې څوک د هر المنځ نه بعد سوره فاتحه یې الحمدلله رب العالمین، او بیا ورپسې الله سوره آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم دا یې، او درنګې دغه آیت یې شهد الله انه لا اله تر دې العزیز الحکیم پرې، او د دې نه بعد کې یو آیت الروون ده، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آیت نمبر 26. نو تر دې بغیر حساب پرې دا آیت، دا سلور یعنی سوره فاتحه او آیت الکرسی او درنګ شهد الله آیت او قل اللهم مالک الملک دا آیت، هر المنځ نه بعد یې 15 نعمتونه به الله ور باندې کوي. الله پاک چې دغې سړي ته به زه په جنت کې ټکانه ورکوم. یو دویم حضیرة القدس یو مقام ده، د انبیاء کرامو مسکن ده، دغه بنده ته به زه په دغه کې ټکانه ورکوم. دریم دا چې هر ریز بو
70 مرتبه زه دته د رحمت په نظر باندې کسه او سلارم دا چې هر ریز به د 70 حاجتونه پوره کوم او پنځم چې د هر حاسد او د دشمن د شر نه به حفاظت کوم او په هغه باندې به زه دته غلبه ورکوم. نو څه داسې مشکل عمل نه ده امو تقریبا الحمدلله د ایسو کولو نه په دغه باندې عمل ده چې زه د هر المونځ نه بعد د المونځ نه بعد زه کښېنه کومه دعاګانې چې ویشي نو په هغې کې زه د دغې ورد کوم. نو څه مشکل نه ده سړی لږ غوندې زون ورته ټینګ کړي او زون په عادتي کې بیا خود به خود ونوي شي. دارنګې د سوره بقره د آخري 2 ایتونې فضیلت مې هم بیان کړی الحمدلله مو په هغې باندې هم عمل ده چې څوک سوملي شپې او د سوره بقره هغه 2 ایتونه وایي آمن الرسول نه تر د ونصرنا علی القوم الکافرین پورې نو داسې ثواب الله ورکوي لکه ټوله شپه چې الله ته په عبادت کې وي لوړ ده. نو د مو عزتمند دغه باندې سړی زون عادتي کوي معمولی عملی خو اجر او ثواب د هغې ډېر زیات وي. شهد الله انه لا اله الا هو گواهی کوي الله جل جلاله د دې خبرې انه چې تحقیق سره شان ده لا اله الا هو چې نشته د معبود الا هو مگر الله جل جلاله ده والملائکه او گواهی کوي په دا خبره باندې ټول ملائکه و اولو العلم او اولو العلم هم گواهی کوي د علم ولا خلق څوک مراد دي انبیاء کرام اولیاء او ټول مؤمنین قائما بالقسط په دغه حال کې په حال کون دی کې چې الله پاک قائم ده بالقسط په عدل سره په انصاف باندې الله جل جلاله په انصاف باندې قائم ده. نو سمانا دی الله جل جلاله هر فیصله ده مبني ده په انصاف باندې. لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته د معبود الا هو مگر الله جل جلاله ده العزیز چې غالب ذات الحکیم دی حکمت ولا ذات تا. ان الدین عند الله الاسلام بشک سرا الدین معتبر دین پسندیده دین مقبول دین عند الله دی الله جل جلاله په نسبت باندې الاسلام هغه اسلام ده. نو دین سو معنی اردرومی دین عمل ته وی شي دین معاملې ته هم وی شي دین دا قوت او غلبې ته هم وی شي دین جزا او بدلې ته هم وی شي دین نظام ته هم وی شي. نو مراد دی دین نه دین څه ته یی دین النظام الذي جاء به النبي صلی الله علیه وسلم هغه نظام ته وی شي چې نبی علیه السلام په هغه باندې تک کړه ده اروړه د نبی علیه السلام نو علیه السلام چې موږ ته کوم دین اروړه ده په هغې کې به د موږ د زندګۍ هره مسله دا پکې موجوده وي. نو دینونه مختلف دي خو دلته کې کوم دین مراد ده هغه دین چې نبی علیه السلام اروړه او د الله په نسبت باندې کوم دین معتبر ده دین اسلام. دین اسلام دا هغه دین ده چې دا د ټولو انبیاء کرامو دین و. ابراهیم علیه السلام په سوره بقره کې موږ مخکې وویل چې ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا کوي ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا وامه مسلمه لک یا الله جل جلاله موږ مسلمان وګرځئ موږ تابعدار کې مسلمان څه اسلام د سلم نه ده صلح ته وی شي امن ته وی شي او درنګې په خپل باندې امن حاصلول بل ته امن ورکول او اسلام هغه دین ته وی شي چې هغه نبی علیه السلام اروړی او د اطاعت په معنا باندې درومي جوکاو کېدلو په معنا باندې درومي. ابراهیم علیه السلام تعالی فرمایي اسلم چې ته تابعدار شه ځون منقاد کا جوکاو کا نو دو چې اسلمت لرب العالمین مو خپل ځون الله ته جوکاو کړه ده الله ته مې تابعدار کړه ده. نو موږ مسلمان یو مسلمان معنا ده چې دا به د الله جل جلاله حکم ته تابعدار وي د هغې به تابع وي. نو معتبر دین د الله جل جلاله په نسبت باندې دین اسلام ده. وردیت لکم الاسلام دین بل ځای کې الله فرمایي چې تستمو اليوم اکملت لکم دینکم نن ریز تستمو دین دې تاسې مکمل که واتممت علیکم نعمتي خپل نعمتونه دا مې در باندې پوره کړل وردیت لکم الاسلام دینا دین اسلام دا مې تاسو ته منتخب کړه ده. نو ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه د اسلام نه علاوه څوک بل دین اختیار کی دا یې نه هرگز هم نشي قبلولی. نو دین اسلام دا معتبر ده. اوس انبیاء کرام دین هم دغه اسلامو اختلاف پکې چا وکړو اوتو الکتاب
چې چاته کتابونه ورکړي شوي وو، یهودو، نصاراو او دارنګې صابئینو، دې پکې اختلاف وکړه سره د علم نه. علم الله ورکړو چې په خپل وخت کې هر نبی برحق و، د هغه دین هم برحق و او د هغه کتاب هم برحق و. چې کله بیا الله بل پیغمبر لږله ده سابقه پیغمبري د سابقه دین هغه منسوخ شوی ده، اوس په دغه منې. نو د نبی علیه السلام د دین معنا داسې دو لکه اوس دا د شپې په وخت کې ستوري دي خپل رڼا ورکوي، شپېژمای وي خپل رڼا ورکوي، خو چې کله د میر سترګر وخت کېږي نو دغه ستوري د چېرته لوړ شي، دا په دغې ځای کې موجود وي. داسې نه شوی چې ستوري ختم شول، ستوري موجود وي، د هغې وجود هغه برحق ته، خو لیکن د امیر د سترګې د رڼو د وجې نه د هغې رڼو ختم شوله. نو درنګې نبي علیه السلام چې کله روغ ټول انبیاء کرام دا برحق وو. دا موږ منو چې لا نفرق بین احد منهم، یو کې هم موږ فرق نه کوو چې دا د الله نبي دا او دا نه ده، نه دا ټول د الله انبیاء کرام وو او په خپل ځای برحق وو. خو چې کله نبی علیه السلام تشریف راوړل اوس د هغې دینونه منسوخ شول، په دغه منې. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، او نو اختلاف کړه هغې خلکو چې دوی ته ورکړه شو کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد د هغې نه چې دوی ته جاءهم العلم دوی ته روغ علم. د اختلاف یې ویلې که اختلاف د څه د وجې نه کېږي؟ دوې خبرې، ضد د وجې نه، سرکشۍ د وجې نه او د حسد د وجې نه. بغیم بینهم، د وجې د سرکشۍ نه په مابین د دوی کې د اختلاف یې ځکه کوم. ومن یکفر بآیات الله، هغه څوک چې کفر کوي په آیاتونو د الله پاک سره، فإن الله سریع الحساب، پس بشک الله پاک جلدی سره حساب هستونکه ده. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله، که چېرته دوی تو سره حجت بازي کوي، دوی دې تو سره مناظره کوي، دوی دې تو سره جګړه کوي، فقل ته ورته ووایه اسلمتو چې مو زون تابع در کړه ده، اسلمتو وجهي لله چې مو تابع در کړه ده خپل مخ خپل ذات ته پوره دی الله. ومن اتبعن، او هغه چا هم تابع در کړه خپل ځون، اتبعني چې د مو اتباع کوي، چې صحابه کرام دي، مؤمنین دي. وقل ورته وایه للذین، خلکو ته اوتل کتاب چې ورکړه شوی د کتاب، والامیین، او امیینو ته وایه، امیین انپړو ته، مشرکین عرب نه مراد دي. اکثریا پکې دوی داسې و چې دا د کتابي علم مې سره نه و، د دنیا په حوالې سره هغه ډېر انتهایي ماهر و. د قرآن په اصطلاح کې امي هغه چاته ویل چې دې سره د کتاب د آسماني کتاب علم مې سره نه وي. نوره دا معنا نه ده چې هغه بالکل په څه پوهېدل نه، د دنیا په حوالې سره هغې نه څوک بل څوک ماهر نه و. دغه عربو تجارت په حوالې سره فارس ته دوی رسېدلي وو، روم ته دوی رسېدلي وو، شام ته دوی رسېدلي وو، انډونیشیا وغیره دغې ځایو تجارت کې دوی لوړو مخ ته. خو لیکن د دین نه خبره وو، د آسماني کتاب نه خبره وو، ځکه الله امیین وي. نبی علیه السلام هم امی و، خو د نبی علیه السلام دپاره د امی کېدل، انپړ کېدل دغه شناعت نه و، زم نه و، بدوله نه و، بلکې هغې دا صفت و چې سره د دې نه چې پیغمبر دغه انپړ پیغمبر ده، خو د دی چې کومې خبرې کوي دا معنا چې د نوره کتابونه نه دي کتلي، بلکې د وخت په ذریعې سره چې کوم علم مې تر درومي دی د هغې بیان کوي، دا صحیح پیغمبر ده. نو د هغې دپاره صفت و. والامیین اسلمتم، چې آیا اسلام اروړه ده، فإن اسلموا کجرته دوی اسلموا مسلمان شول، فقد اهتدوا، نو تحقیق سره دوی په هدایت باندې شول د ګمراهۍ نه. وإن تولوا کچرته دوی اعراض وکړه د اسلام نه، فإنما عليك البلاغ، نو خبره ده چې په تو باندې البلاغ رسول د حق خبرې دي. والله بصیر بالعباد، الله جل جلاله کتونکه ده په بندګانو باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.